د چیونېنګ سکالرشیپو لپاره د نوم لیکنې کومه ویډیو چې ما په یوټیوب چینل باندې خپره کړې وه، بیا ځینو دوستانو کمنټ کړی و چې څنګه کولی سو چې موږ د دې سکالرشیپو لپاره موږ کورسونه انتخاب کو او پوهنتونونه انتخاب کو تر څو هغو ته موږ اپلای وکړو او له هغو څخه موږ د انکنډیشنل افر غوښتنه وکړو. نو ځینو دوستانو دلته غوښتنه کړې وه چې څنګه کولی سو موږ پوهنتون ته اپلای وکړو، که چېرته موږ ماته یو ویډیو جوړه کړي او همداسې نور دوستانو هم غوښتنه کړې وه دلته زما څخه. نو نن په دې ویډیو کې وایو چې څنګه کولی سو چې موږ د چیونېنګ سکالرشیپو لپاره کورسونه انتخاب کو، یعنی د زده کړې څانګې انتخاب کو، کوم پوهنتونونه انتخاب کو تر څو موږ په هغو کې د ماسټري لپاره او یا هم د پی ایچ ډي لپاره موږ سلیکټ کو او هغو ته موږ اپلای وکړو، او یا موږ چیونېنګ ته وایو چې دا څانګه کې زه په غواړم ماسټري وکړم. نو که چېرته تاسو د چیونېنګ سکالرشیپو لپاره د نوم لیکنې لارښود نه لیدلی زما په یوټیوب چینل کې شته، نو کولی سئ چې هغه درسره وګورئ. نو دا وایو چې څنګه کولی سو چې موږ کورسونه انتخاب کو، څانګې انتخاب کو او په کومو پوهنتونو کې. نو د چیونېنګ سکالرشیپو لپاره مشخص کورسونه دي او مشخص پوهنتونونه دي. ویډیو تر پایه وګورئ، هغه ټول لارښوونې او هغه مهم تاسو ته هغه ټپس زه وایم چې تر څو تاسو صحیح کورس انتخاب کړئ، صحیح پوهنتون انتخاب کړئ، تر څو ستاسو په سلیکشن کې نور هم همکاري وکړي. نو راځم دلته ما یو څو دغه راخیستي، دلته وایي چې you can apply to any Chevening eligible master course at any UK university. نو کله چې تاسو د UK کې د چیونېنګ سکالرشیپو ته اپلای کوئ، نو تاسو باید هغه پوهنتونو ته اپلای وکړئ چې هغه د UK د یونیورسټي یا د UK سره د الیجیبل پوهنتونونه وي او یا کورسونه وي د ماسټري لپاره. نو د دې کورسو لپاره خصوصیات څه دي؟ اول دغه داسې فول ټایم پروګرام اینډ ډیوریشن اپ کورس. اول باید دا وي چې کله چې تاسو هلته کورس انتخاب کوئ دلته لیکلی سي دا باید فول ټایم وي، که نه ځینې کورسونه داسې دي پکې چې پارت ټایم دي یا پکې انلاین دي. تاسو ته وایي چې انلاین تاسو کولی سئ چې خپله ډګري وکړئ. موږ ورته وایو چې کولی سئ چې هغه ته انتخاب کوي، ځکه چې چیونېنګ وایي چې تاسو باید فزیکلی دلته موجود وي. او بل ډیوریشن د دوام دی. ځینې کورسونه هلته دي چې هغه 24 میاشتې دي، 2 کاله دي، او ځینې چې دي 12 میاشتې دي. چیونېنګ تاسو ته وایي چې تاسو ماسټري باید یوه کلنه وي، که نه تاسو باید هغه پروګرام هغه کورس انتخاب کړئ چې هغه 12 میاشتنی وي. دویم دوی دا ده چې دا کورسونه باید سټارټ هغه کورسونه انتخاب کړئ چې هغه په 2015 کال په سپتمبر او یا هم اکتوبر کې شروع کېږي د هغو درسونه، ځکه چې د یو کې د چیونېنګ د اصولو او یا د دې هغه کوم رولز چې دي هغه هم وایي چې تاسو به درسونه که چېرته زموږ سره سلیکټ سو یا انتخاب سو، ستاسو درسونه به د 2015 کال په سپتمبر کې شروع کېږي. نو تاسو هغه کورس انتخاب کړئ، هغه پوهنتون ته اپلای وکړئ، هغه کورس ته اپلای وکړئ چې هغه د 2015 کال په سپتمبر یا اکتوبر کې د هغو درسونه شروع کېږي. بل سټپ یې دا ده چې 3 کورسونه 3 مختلف کورسونه انتخاب کړئ په مختلفو پوهنتونو کې انتخاب کوي، یا په سیم پوهنتون کې 2 څانګې انتخاب کوي او یا په 3 مختلفو پوهنتونو کې 3 مختلفې څانګې انتخاب کوي. بل دغه دا ده چې پوینټ پارټنر یونیورسټي ډېره مهمه خبر دا ده چې تاسو هغه پوهنتون انتخاب کړئ چې هغه د چیونېنګ پارټنر وي، یعنې هغه سره دی پارټنرشیپ ولري. چیونېنګ وایي چې موږ هغه پوهنتونونو ته تاسو منو، اپلای کوو، تاسو اکسپټ کوو چې هغه زموږ پارټنر وي، معنا چې دوی سره سافت وي او دوی سره پارټنرشیپ ولري. بیا دوی کولی سي داسې پوهنتون ته اپلای مه کوئ چې هغه د یو کې یا د چیونېنګ پارټنرشیپ ونه لري. تاسو ته دا طریقه زه هم ښیم چې هغه کوم پوهنتونونه دي چې هغه پارټنرشیپ له چیونېنګ سره لري. بل دغه د ریممبر د ډیډلاین اینډ ډونټ میس. ځینې کورسونه چې دي خاص ډیډلاین لري، معنا اوس که چېرته ډسمبر میاشتې تا ته وایي چې د دې کورس ته د ثبت نام کولو وخت چې دی معنا د ډسمبر تر 15مه پورې دی یا تر 10مه پورې دی. نو کوشش وکړئ چې هغه کورس ته چې چېرته تاسو اپلای کوئ هغه ډیډلاین یې هم وګورئ، تر څو هغه د کورس د اپلای کولو ډیډلاین یا هغه وخت درنه میس نه سي.
بل دغه دا چې انګلیش لانګویج ریکوایرمنت ځینی پانتونونه ټول نه په یو کې چې کله تاسو هغه کورس اپلای کوئ هغه تاسو نه انګلیش سرټیفیکیټ غواړي لکه آیلټس یا ټافل یا نور داسې ډولینګو سرټیفیکیټ نه غواړي که نه خو تاسو هغه کورسونه انتخاب کړئ چې په هغو کې د انګلیش سرټیفیکیټ ضروري نه دي زه نه وایم چې ټول یې غواړي ټول پوهنتونونه دي چیونېنګ پارټنر یونیورسټي چې دي پوهنتونونه چې دي هغه ټول انګلیش لانګویج سرټیفیکیټونه نه غواړي اما ځینې بیا تاسو ته په ریکوایرمنټ کې لیکلي نو دا هم وایو چې څنګه هغه کورسونه پیدا کړو چې هغه د انګلیسي سرټیفیکیټ ضرورت نه لري په دې کې بل مهم دلیل یا دا د چې که چېرته تاسو یو کې د پوهنتون ته یا چیونېنګ ته اپلای کوئ په اخري پارت کې که چېرته هغه زما د ثبت نام یا د رجسټریشن ویډیو وګورئ په هغو کې تاسو باید یو اسې یا هغو ته یو دلیل وړاندې کړئ یو قوي دلیل ورته جوړ کړئ چې ولې ته په یو کې زده کړې کوې ستا دلیل چې ده او ستا راتلونکی پلان چې دی که چېرته ته ماسټري وکړې یا پی ایچ ډي وکړې ته به څه تغیرات راولي په خپل ځان او کاري ماحولو او ستا آینده پلان چې ده ته باید داسې یو قوي دلیل ورته انتخاب کړې چې تر څو هغه ستا هغه دلیل ستا هغه دې ته کوم ریزن چې وړاندې کړی هغه باید دې ته د هغوی چې مقصد هغه یې وګوري او ستا په سلیکشن کې ډېر کومک وکړي معنا ووایه چې مقصد زه اوس غواړم په راتلونکي کې دغه ماسټري که زه وکړم زما سره به په کاري ماحولو په د وطن او د خپل سکیل په ډیولپمنټ کې به زما سره په دې بخش کې کومک وکړي زما ریلیشنشپ کې به څه همکاري وکړي او له دې نه وروسته او ته ورته وایې چې ولې دا دلیل باید هم ته ورته وایې چې ولې ما یو کې انتخاب کړی د دې ماسټري لپاره ولې د زده کړو لپاره زه یو کې پوهنتونونه وایم نو تاسو د دې لپاره باید یو قوي دلیل ورته ولیکئ تر څو هغو ته قناعت ورکړئ اخري نکات دا ده چې لوکیشن تاسو کولی سئ چې هر پوهنتون انتخاب کړئ خو کوشش وکړئ چې داسې یو لوکیشن انتخاب کړئ چې هغه مقصد یو څه اسانتیاوې ولري که چېرته د لوکیشن پیدا کولو کې تاسو دغه لري مشکل لري ما ته په کمنټ کې ولیکئ او یا هم کولی سئ چې هغه کله پوهنتون ته اپلای کوئ د پوهنتون مربوطه ویب سایټ راخلاص کړئ هغلته د الومنای معنا هغه محصلین چې اوس په همدې پوهنتون کې زده کړې کوي هغه ته ډایرکټ میسیج کولی سئ کنټکټ او هغه معلومات درکړي چې مقصد دا پوهنتون کوم اسانتیاوې لري نو اوس راځم تاسو ته عملاً ښیم چې څنګه کولی سو موږ کورسونه پیدا کړو پوهنتونونه پیدا کړو او صحیح نوملیکنه وکړو ما د چیونېنګ د سکالرشیپونو د رجسټریشن لپاره تاسو ته ویلي وو چې څنګه کولی سئ چې چیونېنګ ویب سایټ پیدا کړئ خیر بیا هم کولی سئ چې هغه ویډیو وګورئ او یا که تاسو ګوګل ته راسئ په ګوګل کې دا chevening.org سرچ کړئ تاسو ته به دا ویب سایټ راسي نو د دې ویب سایټ کې مختلف بخشونه دي خو زموږ نن کار له دې سره دی چې موږ څنګه کولی سو چې کورس پیدا کړو نو له هر څه نه مخکې به راسئ د سکالرشیپ ته او دلته لیکلي دي سپاینډ ای کورسز کورسې ده په دې باندې چې کلیک وکړئ نو دلته لاندې بخش دی چې مقصد تاسو کورس انتخابوي دلته تاسو خپله یو په کوم بخش کې تاسو ماسټري کوئ هغه ورته انتخاب کړئ صحیح ده زه ورته وایم چې اډمنسټریشن زه په اډمنسټریشن کې ماسټري کوم دلته تاسو ته وایي چې په کوم ځای کې د یو کې لوکیشن په کوم ځای کې کوئ په سکاټلینډ کې په ساوث ایسټ کې په نارت ایسټ کې په لندن کې په ایسټ اف انګلینډ کې په کوم ځای کې کوئ زه ورته وایم چې په نارت ویسټ کې صحیح ده او سرچ باندې کلیک کوم صحیح ده کله چې سرچ باندې کلیک وکړو دلته هغه ټول پوهنتونونه تاته راوړي زه دا انتخابوم چې په ساوث ایسټ کې دغه دې سره نسته زه یو بل دور کوم درته چې انفورمیشن ټیکنالوژي کې صحیح ده دې بخش کې زه ماسټري کوم او زه ورته چې په ټولو ریجنو کې چې وي چې مقصد ماته یې راوله صحیح ده نو دلته تاته دا پوهنتونونه لیست درکړي چې په دې دا پوهنتونونه د انفورمیشن ټیکنالوژي په بخش کې
چې لري. صحیح ده. لومړی خبر چې دا وه ما درته وویل چې داسې یو پوهنتون ته اپلای وکړي چې هغه د چیونېنګ پارټنر وي. څنګه به تاسو پوهیږئ چې دا پوهنتون د چیونېنګ پارټنر دی؟ دلته تاسو ته لیکلي دي چې چیونېنګ پارټنر، معنا دا دی چې دغه پوهنتون د چیونېنګ پارټنر دی. معنا تاسو کولی شئ چې دې پوهنتون ته اپلای وکړئ. اوس دلته لیکلي چې انفارمیشن ټیکنالوژي دا یونیورسټي نوم دی دا، او لکه دلته چې دغه یونیورسټي د ګوردا دی ابردن، دغه ته لیکلي نه دي، مقصد دا دی چیونېنګ پارټنر نه ده دا یونیورسټي. صحیح ده. او همداسې لکه نور یونیورسټي اپ ډونز دی نومان یې دې سره مختلف. نو زه وایم چې دلته کورس انتخاب کومه منیجمنت اف انفارمیشن سیستم ان ټیکنالوژي. زه غواړم چې دغه کورس دا د کورس نوم ده، د ماسټري ده، او دا د غواړي چې د دې پوهنتون په اړه نور معلومات پیدا کړي دلته ویب سایټ ته ورتلی سي. په دې کورس باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو مربوطه معلومات تاسو ته راځي. صحیح ده. دلته وایي چې دا یونیورسټي دی او انسټیټیوټ دی، ډپارټمنټ دی، ویب ادرس دی، دا ټلیفون نمبر دا او ډارت معنا سټډي دا ودی. دلته دې ټول سمری دی. دلته لیکلي فول ټایم دی او یو کال دی، سٹارټ په سپټمبر کې 2015 کې سٹارټ کیږي دا کورس. صحیح ده. ماسټري دی او لوکیشن په دې دی ځایو کې دی او دا ریفرنس دغه دی کوډ ده. نو کولی شئ تاسو وګورئ هغه فیس ته خو موږ وایو چې دا چیونېنګ ورکوي ټول ریکوایرمنټ یې دي. دې باندې کولی شئ وکړئ ویو پروفایل باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو مخته تللی سئ ورسره. صحیح ده. نو دا یو کورس دا و، او که غواړئ سرچ نور دغه وکړئ بل پوهنتون راخلاص کړئ بیرته بیا هم راسه دلته یو بل پوهنتون انتخاب کړه. زه غواړم دا پوهنتون انتخاب کړم، دا خو چیونېنګ پارټنر نه دی، زه غواړم دې پوهنتون ته اپلای وکړم. صحیح ده. دلته هم ګوره تاسو ټول معلومات درکوي او د دې سمري وګورئ چې کوم کوم پروګرام دی دا چې کوم برخه لري. صحیح ده. نو دلته هم ټول معلومات تاسو څنګه کولی شئ. صحیح ده. نو په دې ویډیو کې موږ وایو چې څنګه کورسونه پیدا کړو، څنګه پوهنتون پیدا کړو. په راتلونکي ویډیو کې به زه وایم چې څنګه کولی شو یو پوهنتون ته موږ اپلای وکړو. نو په راتلونکي ویډیو کې به زه د اپلای طریقه درته ښیم چې زه غواړم یو پوهنتون ته اپلای وکړم او له هغو څخه د انکنډیشنل آفر پوښتنه وکړم. نو که چېرته دا ویډیو مو خوښه سوې وي ما ته په کمنټ باکس کې ولیکئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي. راتلونکي ویډیو لپاره ما سره پاتې شئ. ډېره مننه.